سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. دا کورس چې دی پروګرامنګ فنډامنټلز نومیږي، یعنې د پروګرامنګ اساسات. نو موږ به راشو لومړی به په دې باندې خبره وکړو چې پروګرامنګ څه شی دی. پروګرامنګ چې دی دا موږ سره یو پروسس دی چې موږ خپل ماشین ته یا کمپیوټر ته چې دی داسې یو لارښوونه کوو چې ته یو مشخص کار وکړې. لکه د مثال په ډول باندې فرضاً موږ کمپیوټر ته وایو چې ته موږ لپاره کالکولیشن وکړي. دوهم ټاپک چې دی، دوهم ټاپک دا دی چې what is software, hardware and an application. هارډویر موږ سره فزیکل ډیوایس دی، لکه کمپیوټر دی، د کمپیوټر پارټس دي، سی پی او ده یا کیبورډ دی، ماوس دی، دا موږ سره هارډویر کې راځي. سافټویر څه شی دی؟ سافټویر چې دی دا پروګرامز دي موږ سره چې په دې هارډویر کې موږ سره رن کېږي. بله خبره دا ده چې اپلیکیشن څه شی دی؟ اپلیکیشن چې دی دا ټایپ اف سافټویر دی موږ سره، یعنې د سافټویر یو قسم دی دا موږ سره چې د یوزرانو یا د کارکوونکو لپاره جوړ شوی دی. مثال لکه واتس اپ شو یا فیسبوک اپ شو یا ټویټر شو. پروګرامینګ لینګویج موږ سره څه ده؟ لپاره استفاده کوو چې په دې کې موږ یو انسټرکشن لیکو، یو هدایت لیکو کمپیوټر لپاره چې کمپیوټر دغه کار موږ لپاره صحیح طریقه باندې وکړي، کمپیوټر په دې باندې پوه شي. پروګرامینګ لینګویجز ټایپس دي موږ سره زیات دي، مثالونه لکه پایتون شو، جاوا اسکرپټ شو، گو شو او نور مختلف قسمه پروګرامینګ لینګویجز موږ سره موجود دي. بل ټاپک موږ سره های لیول یا لو لیول لینګویجز موږ سره کوم دي. نو های لیول لینګویجز چې دي هغه په اسانه باندې ریډ کیږي، موږ سره موږ کولای شو اسانه ریډ کو. بل خبره دا ده چې هیومن ریډیبل دي، لکه انسانان یې لوستلی شي، پوهیږي چې دا څه لیکل شوي دي. او بل خبره دا ده چې دا د اپلیکیشنونو لپاره کاریږي او همدارنګه د ویب سایټ جوړولو لپاره کاریږي. بل موږ سره لو لیول لینګویجز دي. لو لیول لینګویجز چې دي موږ سره دا ډېر په سختۍ سره لوستل کیږي، او لکه ماشین لینګویجز دي دا موږ سره چې دا ماشین په دې باندې پوهیږي، لکه 01. همدارنګه د سیستمونو لپاره کاریږي، هارډویر په دې باندې رن کیږي. نو دا لو لیول لینګویجز دي. لکه مثال یې اسمبلی لینګویج یا ماشین کوډ شو. د های لیول لینګویج چې دی موږ سره مثال پایتون شو یا جاوا اسکرپټ شو. بل ټاپک موږ سره کمپایلر دی او انټرپریټر دی یا انټرپریټر ورته وایي. دا دواړه څه کار کوي او څه شی دي؟ نو که موږ راشو داسې وایو کمپایل لینګویجز او یا انټرپریټر لینګویجز، معنی یې دواړه یو ده. نو کمپایل یا کمپایلر هغه ته ویل کېږي چې هغه د یو لینګویج کوډ چې دی یو ځل ټرانسلیټ کوي ماشین ته، یعنې ترجمه کوي. صحیح ده؟ نو ماشین ته دا انسټرکشن بیا ځي، هغه ماشین موږ ته هغه سپیسیفیک ټاسک اجرا کوي یا هغه معلوم کار موږ ته کوي. نو دا کمپایلر شو. دا چې دی موږ سره تیز کار کوي، او لکه سی شو یا سی پلس پلس شو، نو دا په خپل ځان کې بیا کمپایلر لري. بل موږ سره انټرپریټر دی یا انټرپریټډ لینګویجز دي چې هغه لاین بای لاین ټرانسلیټ کیږي، لکه یو لاین ټرانسلیټ کیږي. صحیح شو؟ نو دا ما سره ټول کوډ دی. نو دا که یو ځل چېرته ټرانسلیټ شو ماشین ته، نو دا کمپایلر شو. او که دا لاین بای لاین چېرته ټرانسلیټ شو، نو دا موږ سره انټرپریټر شو. صحیح شو؟ لکه دې مثال موږ سره پایتون شو یا جاوا اسکرپټ شو، او دا لینګویج شو موږ سره. ویریبل چې دی موږ سره، ویریبل چې دی دا یو کنټینر دی چې په دې کې موږ ډیټا سټور کولی شو. نو دا به موږ په پروګرامینګ لینګویج کې لیکو او بیا به دا موږ نو لومړی راځو ویریبل ته. ویریبل چې دی دا موږ سره یو کنټینر دی او په دې کې موږ کولی شو چې ډیټا سټور کړو. نو تر هر څه لومړی زه راځم دلته یو فایل جوړوم او دې ته ورکوم ویریبلز. ویریبلز د فایل نوم شو، جی اس چې دی دا ایکسټنشن، مطلب جاوا اسکرپټ فایل. صحیح ده؟ نو دا جاوا اسکرپټ فایل ما سره جوړ شو، په دې کې به زه فردر راځم او په ویریبلز باندې کار کوم. نو لومړی موږ سره چې دی انټیجر ده. انټیجر هغه ویریبل ته ویل کېږي چې هغه موږ سره نمبر وي. نو موږ څنګه کولی شو چې انټیجر ویریبل ډیفاین کړو؟ ګوره دلته لومړی ډیټا ټایپ لیکو. صحیح ده؟ لیف چې دی موږ سره ډیټا ټایپ، په دې کې زه لیکم ایج، دا د ویریبل نوم شو، او شل ورته لیکم، دا ویلیو شو. یعنې دا شل واخله په ایج کې واچو. صحیح ده؟ او ایج ته ډیټا ټایپ ورکړه، هغه لیټ. نو دې ته موږ ډیټا ټایپ وایو، دې ته د ویریبل نوم وایو، او دې ته ویلیو وایو. که زه سمپل دلته داسې ولیکم چې لیټ چې دی موږ سره ډیټا ټایپ دی، دویم ایج دی موږ سره دا د ویریبل نوم دی، او شل چې دی دا موږ سره ویلیو. صحیح شو؟ مقدار یا عدد دی موږ سره. و چې غواړو موږ دا چک کړو چې یا دا فایل موږ سره صحیح کار کوي که نه. دا ویریبل موږ د کنټینر کې چې دا ډیټا موږ واچولو، اوس فرضاً دا شل موږ سره ډیټا ده، دا کنټینر شو، دی ټایپ شو. صحیح شو؟ نو دا به موږ اوس کنسول کوو، په خپل پروګرام کې به چک کوو، رن کوو. نو څنګه به رن کوو؟ دلته به راشو کنسول به ولیکو ډاټ لاګ، دا موږ سره یو فنکشن ده، او په دې کې به موږ خپل ویریبل ور پاس کړو. صحیح شو؟ نو ویریبل زموږ د څه په نوم باندې دی؟ د ایج په نوم باندې. زه به دلته راشم، دې ځای کې زه کلیک اخلم، نیو ټرمینل ورته وایي. په دې آپشن باندې ما کلیک واخیسته، چې کله زه دلته راشم په دې ځای کې ګوره موږ سره ټرمینل اوپن شو. په دې ټرمینل کې به د دې ریزلټ ما سره راځي. نو لومړی به زه دې فولډر ته دننه شم، جاوا اسکرپټ فولډر ته. نو سی ډي به ولیکم او په دې ځای کې ورته ولیکم جاوا اسکرپټ. دې فولډر ته زه اوس را دننه شوم،
په دې کې ما سره دوه فایلز دي. نو د فایل د چک کولو لپاره ls تاسو ولیکئ. ګورئ تاسو سره دوه فایل، یو variables.js دی، بل موږ سره fundamental text. نو زه اوس غواړم چې دا variable.js فایل چې دی دا ځان سره دلته چک کړم او رن یې کړم. نو څنګه به یې چک کوم؟ نو اول به تاسو راشئ خپل نوډ ورژن به وګورئ. نوډ موږ سره یو سافټویر دی. دا سافټویر به تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډ کوئ؟ د دې ویب سایټ څخه node.js.org. دلته چې کله راشئ تاسو په دې ځای کې تاسو ته ګوره مختلف OS درکوي. که تاسو مک OS لرئ نو تاسو مک OS په ذریعه باندې کولی دا انسټال کړئ. که چېرته لینکس لرئ یا وینډوز لرئ نو تاسو کولی شئ چې دا انسټال کړئ د دې ویب سایټ څخه. اوس دا ما انسټال کړی، زه ګوره دلته لیکم نوډ ورژن. نو چې دا کله ما سره انسټال وي دلته ماته ورژن راکړي په دې شکل باندې. اوس به زه دا کلیر کړم، را به شم د خپل variable.js فایل چې دی دا به رن کړم. نو څنګه به رن کوم؟ نوډ variables.js. نوډ ما ګوره هماغه سافټویر نوم ولیکه، صحیح شو، نوډ.js. بیا variables.js ما ولیکه، variable د فایل نوم دی او js ایکسټنشن دی. دا چې زه کله انټر کړم ګوره ماته دلته شل ښایي. نو دا شل عدد چې دی دا د کوم ځای نه راغی دلته موږ سره؟ نو بیا وایم چې دا موږ په یو ویریبل کې ذخیره کړ او دلته هم د console.log په ذریعه باندې ټرمینل کې وښود. دا موږ سره انټیجر ډیټا ټایپ شو، انټیجر ویریبل شو. دلته یو بل ویریبل موږ سره چې دی فلوټ په نوم باندې. فلوټ هغه ویریبل ته ویل کېږي چې هغه موږ سره اشاریه عدد قبلوي، صحیح ده. نو زه دلته راځم لیټ پرایس ورته لیکم او په دې ځای کې ورته لیکم 0.5. نو دا 0.5 د دې دا مطلب شو چې دا ویریبل موږ سره اوس فلوټ ویریبل دی، صحیح شو، او د ډیټا ټایپ دی. نو 0.5 ویلیو شو، اشاریه شو، پرایس ویریبل شو او د ډیټا ټایپ شو. دا زه اوس کنسول کوم پرایس، صحیح شو. نو دا زه سیو کوم. اوس همدا پروګرام بیا زه دلته په ټرمینل کې رن کوم. نو څه خلي رن کوم؟ نوډ variables.js. دا چې کله زه انټر کوم ګوره دلته 0 راغی او دې ځای کې 0.5. نو دې 0 ته موږ انټیجر وایو او دې ته موږ فلوټ عدد وایو، صحیح ده، یا اشاریه نمبر. بل موږ سره سټرینګ ده. سټرینګ هغه ویریبل ته ویل کېږي چې موږ هغې کې ټکس لیکو، لکه ABC لیکو یا پښتو جملې لیکو، نو هغې ته موږ سټرینګ وایو. نو څنګه به یې لیکو؟ زه به دلته راشم لیټ، صحیح شو، او دې ځای کې زه ورته ولیکم نیم، دې ځای کې ورته ولیکم احمد، یا دلته زه راشم لیټ سیټي، صحیح شو، دې کې ورته ولیکم کابل. نو دا موږ سره سټرینګ ویریبل شو. ګوره سټرینګ چې دی موږ په داسې کوډس کې لیکو، صحیح ده. په دې کې محمد ولیکه او دا چې دی ویریبل نوم دی دا موږ سره ډیټا ټایپ شو. console.log ورته ولیکئ، نو دې ځای کې به تاسې نیم، صحیح شو. اوس که زه دا پروګرام رن کړم نو تاسو به دلته معلومه شي چې اټومیټیکلی به ما سره احمد او کابل هم راشي، صحیح شو. نو دا موږ سره چې شو؟ دا سټرینګ شو، دا انټیجر شو، دا فلوټ شو. یو بل قسم ویریبل موږ سره هم موجود دی، هغې ته موږ بولین وایو. بولین مطلب دا دی لکه اوس د یو ګروپ دی، صحیح شو، یو بلب دی، د هغې یو بټنه ده آن او آف. که آن شو هغه موږ سره ټرو ده او که آف شو موږ سره هغه فالس یا بند شو، صحیح ده. نو دا به موږ څنګه کوو؟ لیټ از آن از ایکوال ټو ټرو، صحیح شو. نو دلته دا ټرو چې دی دا ویلیو ده، بولین ویلیو ده. از آن چې دی د ویریبل دی او د ډیټا ټایپ شو. په دې ځای کې موږ لیکو از آف از ایکوال ټو فالس. نو که تاسو دلته راشئ او دا اوس کنسول کړئ is on console.log is off. نو دا که زه سیف کړم او دلته خپل ټرمینل کلیر کړم او دلته زه راشم دا بیا رن کړم نو تاسو به دلته ګوره ټرو او فالس ویلیو راښکاره شي. نو دا موږ سره چې دی دا موږ سره بولین ویریبلز دي، صحیح شو. بولین ویریبلز ټرو او فالس دي موږ سره. بل موږ سره undefined variables دي، صحیح شو. نو undefined variable به څنګه وي؟ زه دلته راځم لیټ جواب ورته لیکم او دا ما سره چې دی undefined variable دی اوس، یعنې دې ته ما چې ویلیو نه ده ورپاس کړې، صحیح شو. نو که زه راشم دا سیف کړم او دې ځای کې زه دا اوس رن کړم نو تاسو به دلته راشي undefined. نو دا موږ سره undefined variable، یعنې دې ته کوم ویلیو موږ نه ده اچولې، صحیح ده. بل موږ سره ټایپ د ویریبلز کې چې دی نل راځي، نل ویریبلز. نو نل ویریبلز هغه ویریبل ویل کېږي چې په میموري کې ځای نیسي خو ډیټا ورسره هېڅ موجوده نه، صحیح ده. زه دلته راځم لیټ او په دې ځای کې ورته لیکم چې لیټ از نل ورته لیکم، صحیح ده، از ایکوال ټو نل. ګوره دا از نل چې دی دا موږ سره ویریبل دی، خو نل چې دی موږ سره دا یو ویلیو ده، صحیح ده، یعنې هېڅ شی هم نه دی، صحیح ده. نو دا به موږ سره میموري کې ځای نیسي، میموري کې به ځای نیسي خو پروګرام به یې رن کوي، صحیح. اوس که زه راشم تاسو ته دا رن کړم نو دلته په اخر ځای کې موږ سره نل ویلیو راښکاره شي. نو دا موږ سره د ویریبلز ټایپس وو چې انټیجر دی موږ سره، همدارنګه فلوټ دی موږ سره، سټرینګز دی موږ سره، او بولین دی، undefined variables دی موږ سره، او نل ویریبلز. بل موږ سره یو بل ټایپ هم شته دی چې ملټیپل ویریبلز ورته ویل کېږي. ملټیپل ویریبلز سره کوم دي؟ لکه د هغې ډیټا ټایپ یو دی، صحیح ده، ډیټا ټایپ یو لیکل کېږي خو د ډیفینیشن دپاره چې دی زیات ویریبلز راځي، لکه لیټ a is equal to 10، صحیح شو، b لیکمه is equal to 20،
سی لیکم از ایکوال ټو 30. نو که تاسو دلته راشئ دا کنسول کړئ او په دې ځای کې A ولیکئ نو ګوره دا به تاسو سره لس ښیي بیا دا به شو دا نور به مو ولیکو B C. اوس به زه دا کلیر کړم دا به زه کلیر کړم نو دلته تاسو ګوره دا پروګرام بیا رن کړئ نو تاسو سره به لس شل دېرش نو موږ کولی شو چې یو ملټیپل ویریبلز هم ولیکو یو ډیټا ټایپ ورته ولیکو هغې کې ملټیپل ویریبلز ولیکو صحیح ده بیا ځینې رولز دي چې هغه باید موږ په پام کې ولرو چې ویریبلز لپاره موږ رولز لرو یو رولز دا دی چې موږ نشو کولی چې نمبر از ا ویریبل ډیفاین صحیح شو لکه زه دلته راشم ورته ولیکم نمبر از ا ویریبل نشو کولی په دې رقم لکه څنګه زه دلته راشم لیټ شل ولیکم یا دوه ولیکم او دې ته زه یو ویریبل یا یو شی ور ډیفاین کړم یا په دې رقم باندې صحیح ده نو دا موږ سره انویلیډ ده دا یو رولز ده یعنی دا قانون دی ښه موږ نشو کولی چې نمبر از ا ویریبل نه موږ ولیکو صحیح شو او دې ته موږ یو ویلیو پاس کړو یا بل څه ور پاس کړو دوهم موږ نشو کولی چې د دوه لکه د ویریبل ترمنځ سپیس راولو صحیح شو سپیس لکه داسې لیټ ټي او بیا دلته ولیکم نیم صحیح ده او په دې ځای کې احمد ولیکم صحیح شو نو ایس ټي دا معنا نه لري که زه چېرته دا یو ځای کړم نو دا پراپر ویریبل شو موږ سره صحیح شو نو سپیس چې دی دا یو بل رول دی چې موږ نشو کولی چې دا ویریبل ته ورکړو یا ویریبل په دې رقم باندې موږ ولیکو دریم موږ سره دا دی چې موږ نشو کولی سپیشل کریکټرز چې دي هغه از ا ویریبل یوز کړو صحیح شو لکه مثال یې زه دلته درته ولیکم لیټ فار ولیکم صحیح ده اوس دا فار چې دی دا موږ سره لوپ دی دا موږ نشو کولی چې دلته یو از ا ویریبل موږ ډیفاین کړو صحیح شو فرضاً زه دې ځای کې ورته ولیکم چې جلال آباد نو دا موږ سره یو ایرر راکوي ځکه دا سپیشل کریکټر دی یا سپیشل پارټ دی صحیح ده نو دا ډیکلریشن الاؤډ نه ده بل موږ سره چې دی کیس سینسیټیو موضوع ده صحیح شو کیس سینسیټیو مطلب دا دی که ته یو ویریبل فرضاً لیټ فروټ دی ولیکه صحیح ده فروټ از ایکوال ټو اپل صحیح شو او په دې ځای کې ته بیا راغلی او ورته دې ولیکه چې لیټ فروټ از ایکوال ټو بنانا زه به دا کمنټ کوم تر څو تاسو ته دا ایررونه ختم شي صحیح ده دا رولز دي دا رولز باید په یاد ولرئ صحیح اوس دلته دا فروټ چې دی دا موږ سره بیل کنسیډر کېږي او دا فروټ چې دی دا موږ سره بیل ویریبل کنسیډر کېږي ځکه کیس سینسیټیو مطلب دا دی که ته فروټ ولیکه داسې نو د دې دا مطلب شو چې دا بیل ویریبل دی او غټ حرف دې فروټ ولیکه نو د دې دا مطلب دی دا بیل ویریبل دی نو زه دلته راځم کنسول ډاټ لاګ ورته لیکم نو تاسو وګورئ فروټ ما ولیکه صحیح شو دا فروټ دی دا فروټ دی نو ماته اوس اپل ښیي تاسو راشئ خپل پروګرام رن کړئ ګورئ دلته اپل راغلی ولې بنانا راغلی ځکه دا کیس سینسیټیو دی صحیح شو کیس سینسیټیو مطلب دا دی چې دلته ما څه هو به لیکلی هغه باید ماته دلته راښکاره شي صحیح ده او که زه دلته غټ اف ولیکم صحیح شو او اوس دا خپل پروګرام رن کړم نو اوس به تاسو ته بنانا راځي صحیح ده نو دا موږ سره ځینې رولز دي د ویریبل لپاره چې دلته موږ دا ولوستل نو دا د ویریبل ډیفینیشن ویریبل موږ سره یو کنټینر دی چې په دې کې موږ ډیټا سټور کوو بیا دا ډیټا چې د موږ پروګرام کې رن کوو